رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه هله کولی شو چې د خپلو بدو عملونو نه لاس په سر شو، الله ته رجوع وکړو، تر څو زموږ رابطه د الله رب العزت سره ټینګه شي. که غواړئ چې رابطه مو د الله سره ټینګه شي، نو هم کبیره ګناه وې پرېږدئ او هم صغیره ګناه وې پرېږدئ. د ټولو نه الله ته توبه وباسئ، ځکه موږ په صغیره او په کبیره په دواړو ګناهونو کې اخته یو. هغه ځوان چې د خپلو سترګو مهار یې پرانیستی پریښی او په سړکونو او پارکونو کې ګرځي، په یو ورځ کې به څومره ګناه وي او بدي ترلاسه کوي. هغه ښځې او هغه نجونې چې ویښتان یې له حجاب نه راوتلي، ټول خلک یې ګوري خو دوی ورته هیڅ ارزښت نه ورکوي. د هر کس په لیدو سره به څومره ګناوې ورپسې لیکل کیږي. آیا په یوه شپه او ورځ کې د دغه شان ګناهونو شمیر په زرګونو نه دی چې موږ یې باید په اړه توبه وکړو؟ له دومره زیاتو ګناهونو سره به د خپل رب په وړاندې څنګه درېږو؟ په الله قسم زه ویرېږم که د یوې میاشتې دغه شان ګناوې سره راټولې کړو، نو غرونه به ترې جوړ شي. نو راځئ الله ته رجوع وکړئ، د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ، په خپلې توبې سره د خپل زړه ساتنه او پالنه وکړئ چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي. هغه خویندې چې حجاب نه اغوندي، آیا کلی هم له ځان سره دا فکر کړی چې ویښتان یې لوڅ دي؟ خلک ورته ګوري او په دې توګه دواړه خواوې ګنهګاریږي. اوس تاسې خپله فکر وکړئ چې په یو ورځ کې به څومره کسان د هغې ویښتانو ته ګوري او په یو ورځ کې به څومره ګناه ورته رسي. غیبت چې شپه او ورځ خلک او په ځانګړې توګه ښځې ورباندې لګیا دي، دروغ ویل، ورځنۍ بد اخلاقي، آیا دا ټول توبې ته اړتیا لري او که نه؟ بلکل توبې ته اړتیا لري. نو راځئ د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ، رابطه مو له الله سره ټینګه کړئ او د شیطان نه رابطه وشلوئ. پر دغه کبیره او صغیره ګناهونو سربیره ځینې نور موارد هم شته چې له عمله یې باید توبه ویستل شي. موږ له خپل رب څخه د غفلت په وجې توبې ته اړتیا لرو. باید موږ او تاسو فکر وکړو چې موږ ولې پیدا شوي یو، الله د څه لپاره پیدا کړي یو. دا یوه داسې پوښتنه ده چې تل له ځانونو سره باید تکرار کړو. موږ ولې پیدا شوي یو؟ د دې لپاره پیدا شوي یو چې خپل رب وپیژنو. د ځمکې پر مخ د انسانانو شمیر تقریبا 6.5 میلیارده یا 7 میلیارده کسانو ته رسیږي. نو ای زموږ پروردګاره، په دغه 7 میلیارده یا 6.5 میلیارده انسانانو کې به څومره کسان ته پیژني، څومره ستا د یاد نه ناخبر دي او څومره په غفلت او په بدبختیو کې اخته دي. له بده مرغه په هغو کې به زرګونه کسان ګمراه او په میلیونونو میلیونونو نور به د الله له یاد نه بېخبر وي. که وپوښتل شي چا به د ځمکې پر مخ خدای لکه څنګه چې ښایي پیژندلی وي، چا به لکه څنګه چې ښایي هغسې به عبادت کړی وي، چا به د هغه فرائض ادا کړي وي، چا به د هغه پر نعمتونو شکر ایستلی وي، دغه شان کسانو شمیر به څومره وي؟ آیا د هغوی شمیر به 2 یا 3 میلیونو تنو ته ورسیږي؟ هیڅکله نه. نو راځئ د خپل د پیدایش په اړه فکر وکړئ. ولې ژوند په غفلت کې تیروئ؟ دا غفلت موږ دې ته اړباسي چې الله ته رجوع وکړو، الله ته رجوع وکړو او د خپلو بدو عملونو نه توبه وباسو، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه د الله رب العزت نه په بښنې سره وکړو، تر څو مو رابطه له الله سره ټینګه شي. د الله رب العزت نه دا غواړم چې د مسلمانانو شمیر لا هم په نړۍ کې زیات شي، خو هغسې مسلمانان چې په واقعي توګه باندې د خپل رب وپیژني او په واقعي توګه باندې د خپل رب عبادت وکړي. خو پوښتنه مې دا ده چې آیا د خدای په وړاندې زموږ غفلت توبې ته اړتیا نه لري؟ موږ ته څوک روزي راکوي؟ چا موږ ته دومره پراخ نعمتونه په واقع راکړي؟ آیا دغه بشریت به څوک وزغمي چې هره ورځ له خپل رب نه زرګونه ګامه لرې کیږي؟
په داسې حال کې چې رب ورسره مینه لري، هره ورځ ورته روزي ورکوي، خپل نعمتونه ترې نه دریغوي، آیا هغه زموږ خالق نه دی؟ آیا له هغه نه غفلت کول توبې ته اړتیا نه لري؟ په وروستي ځل دی چې د الله رب العزت له ویرې پر مخ اوښکې راغلي، هغه څه وخت و؟ د هغه وخت نه څومره وخت تیر شوی، د هغه نه وروسته د بیا په مخ باندې اوښکې راغلي دي، الله ته د بیا جړلي دي. په وروستي ځل دی چې په پوره اخلاص د الله په وړاندې سجده کیښوده، هغه څه وخت و؟ داسې کسان ډیر شته دی چې 80 کاله د الله په وړاندې سجده ایښې ده، خو یوه سجده یې هم داسې نه ده چې حساب دې ورباندې وشي. دا هغه خلک دي چې په زړونو کې خشوع نشته او له خدای سره وصل نه دي، خپل سرونه په ځمکه ږدي او بیرته راپورته کوي، خو زړونه یې بل ځای وي. دا هغه خلک دي چې یو ځلې هم د خدای په خاطر سجده نه ده کړې. نو راشئ درنو خویندو او ورونو، د خپلو منځونو ته وګورئ چې ستاسو خپله مونځ په کومه طریقه باندې کوئ، څنګه یې ادا کوئ، ستاسو رکوع څنګه، ستاسو سجده څنګه، ستاسو قرائت څنګه. په داسې طریقه باندې خپل رب ته ودرېږئ چې ستاسو رب د ستاسو نه راضي شي، ستاسو توبه الله درنه قبوله کړي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونځ د مؤمن لپاره معراج دی، مونځ د خپل رب سره مناجات دی، خپل رب سره خبرې کول دي. خو اکثر مونځګزاران داسې دي چې کله هغوی مونځ وکړي، د هغوی مونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه چې د هغو سجده نه ده، د هغو اخلاص نه دی، د هغو تضرع نه ده او د هغو عاجزي نه ده. نو راځئ قدرمنو اورېدونکو، ډیر په تضرع او عاجزي سره الله ته وجاړئ، سر په سجده الله ته کیدئ، الله ته رجوع وکړئ، د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړئ. ښه نو اوس تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، په وروستي ځل چې تاسو د الله رب العزت عظمت او جلال احساس که هغه څه وخت و؟ په وروستي ځل چې د ستاسو له سترګو نه د الله په خاطر اوښکې تویې شوې، هغه څه وخت و؟ نو اوس تاسو ته څرګنده شوه چې موږ څومره غفلت کړی او د خپل غفلت په وجې څومره توبې ته اړتیا لرو چې الله رب العزت راته بخښنه وکړي. دا خبره دومره مهمه نه ده چې د قیامت په ورځ د ګناهونو له ملاماتونکي بار سره خپل رب ته ورشي. مهمه خبره دا ده چې خپل خالق ته ووایي ای زما ربه تا زه پیدا کړم خو ما ته ونه پیژندې. له همدې امله قدرمنو اوریدونکو، غافل انسان تر ګنهګار بنده نه ډیر بد دی. ما مخکې هم همدې ټکي ته اشاره وکړه او بیا یې هم تکراروم. داسې نران او ښځې ډیر دي چې په ډیره ښه توګه تربیه شوي، هغوی نه کوي خو د الله له یاد نه غافل دي، د ژوند په ګرداونو کې ایثار دي، هغوی حرام کارونه نه کوي خو شپه او ورځ په داسې کارونو بوخت دي چې د خدای یاد پکې نشته، لکه کور، اولادونه، د خاوند مینه او داسې نور. ته چې دا وایې حرام نه خورم، چاته بد نه رسوم، دا احساس خو وکړه چې الله ته د څه لپاره پیدا کړی، د الله یاد خو وکړه، د الله عبادت خو وکړه، د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند خو شه. نو ای قدرمنو ورونو او خویندو، الله ستاسو په ژوند کې څه ځای لري؟ تاسو د خپل خدای له یاد نه غافل یاستئ. له همدې امله ستاسو وضعیت د یو ګنهګار له وضعیت نه ډیر بد دی. خو ولې؟ دا ځکه چې ګنهګار سړی به په یو ورځ خپل خدای ته سر په سجده کیدي، له خپلو ګناهونو څخه به ستړی او پښیمانه شي او هغه به پرېږدي. خو یو غافل انسان هیڅکله هم د خپل غفلت څخه نه ستړی کیږي، در مرګ ته ورځې پورې په همدې حالت کې پاتې کیږي، ځکه چې غافل انسان له خپل غفلت نه هم ناخبره وي او په همدې ناخبري کې یو ورځ د مرګ له سلګیو سره مخ شي. له همدې امله شیطان هم یو غافل انسان ګناهونو ته نه هڅوي، ځکه شیطان غواړي چې هغه همداسې په غفلت کې وساتي. او دا هم په دې خاطر که یو غافل انسان ګناه وکړي نو ښایي چې له خپل غفلت نه راویښ شي. نو آیا په دې ټولو صورتونو کې توبې ته اړتیا نشته؟ زه چې په توبې باندې ټینګار کوم او د ایمان د هرې درجې خاوند ته په توبې باندې سپارښتنه کوم، له همدې امله کوم چې ډیر داسې موارد شته چې زیاتره وخت زموږ ورته پام نه وي خو په کلکه توبې ته اړتیا لري. نو ځکه باید په هر حالت کې توبه هیره نه کړو، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړو، تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. او که مو ژوند داسې په غفلت کې تیریږي نو بیا الله رب العزت ته جواب ډیر سخت دی. نه راویښ شئ، خپل مسؤلیت وپیژنئ، خپلې دندې وپیژنئ، په دې باندې پوه شئ چې الله د څه لپاره پیدا کړي یاستئ. الله ته رجوع وکړئ، د خپلو زړونو ساتنه او د خپلو زړونو پالنه وکړئ. لږ ځان ته پام وکړئ.
خپلو سترګو ته وګورئ او ترې وپوښتئ ای زما سترګو څه شی د دې لامل شول چې په تاسو کې د لیدو توان پیدا شو؟ آیا دا خبره د انسان عقل سره جوړېدلی شي چې د ښځې په رحم کې د نارینه د نطفې نه دوه سترګې چې لیدل کوي، دوه غوږونه چې اوریدل کوي، ژبه چې خبرې ورباندې کیږي، عقل چې تعقل ورباندې کیږي، زړه چې احساس ورباندې کیږي، پښې چې تګ ورباندې کیږي، او اراده چې د خوځښت لامل کیږي، او داسې نور دی یوازې له څو څاڅکو اوبو څخه پیدا شي. آیا دا ټول څنګه پیدا کیږي؟ آیا له دې پرته بل ځواب لرئ چې دا یوازې د الله خلقت دی او تاسو الله رب العزت پیدا کړي یاست؟ نو بیا د دومره پریمانه نعمتونو شکر څه شو؟ آیا تاسو کومه ورځ په دغه نه پیدا کیدونکو نعمتونو باندې شکر ایستلی؟ الله رب العزت زړه پیدا کړی او هغه ته حکم کړی چې له خپل خالق سره مینه ولري، خو کله چې زړه پیدا شي په ښه او بد پوه شي، هوښیار شي، د مینې تر حده ورسیږي، نو بیا د خپل خالق په ځای د هغه له مخلوقاتو سره مینه کوي او هغه خالق هیر کړي چې زړه یې پیدا کړی دی. نه راځئ د خپلو زړونو درملنه، د خپلو زړونو ساتنه، د خپلو زړونو پالنه د الله په مینې سره وکړئ. الله ته رجوع وکړئ تر څو چې الله رب العزت موږ د بې عزتي نه وساتي، الله هم د جهنم نه وساتي او الله مو جنت ته داخل کړي. دا زړه چې الله دې لپاره درکړی چې د رب مینې ته په هغه کې ځای ورکړي، که دې د رب مینې ته پکې ځای ورنکه، د نورو مخلوقاتو مینې ته دې پکې ځای ورکه او الله دې هیر که، نو په آخرت ورځ کې به الله درنه سخته پوښتنه کوي، رابطه به دې د شیطان سره ټینګوي او د رب سره به شلیدلي وي. کله چې عقل په دې وپوهیږي چې خدای پیدا کړی او د خدای خلقت دی، هغه ورته د پوهې توان ورکړی، نو کم داسې عقل شته چې ځان ته په خطاب کې ووایي ای عقله په ځان پوشه او ځان وپوهوه، ته الله پیدا کړی، د پوهې او درک توان یې درکړی او دا ټولې ځانګړنې په دې خاطر درکړې دي چې د هغه په اړه فکر وکړي او هیر یې نه کړي. خو زموږ عقلونه چې د پوهې تر کچې ورسیږي بیا داسې نه وایي، بلکې د خپل رب د شکر د اداینې پر ځای وایي نه خدایه زه په جومات کې لمونځ نه کوم، زه حرام مال خورم، زه حجاب نه اغوندم، زه له مور او پلار نه سرغړونه کوم، زه په هر څه کې آزاد یم. دا او دې ته ورته ډیرې داسې خبرې پلانوي چې هغه یې د خلقت له مخې سره په ټکر کې دي. نو آیا موږ توبې ته اړتیا نه لرو؟ بلکل قدرمنو اوریدونکو توبې ته اړتیا لرو. نو راځئ چې د او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړو، د خپلو زړونو درملنه، د خپلو زړونو پالنه، د خپلو زړونو ساتنه په توبې سره وکړو چې زموږ رب زموږ نه راضي شي او رابطه مو د خپل رب سره ټینګه شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. كونو مكان دي ديلا مكانا كونو مكان دي ديلا مكانا درنا زمان مدينة دفتاي فاما دبيلتون سختي شيدي يمستوما درنا زمان مدينة درنا زمان مدينة درنا زمان. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. وروستنۍ مسئله چې زه یې په دې برخه کې په اړه بحث کول اړین بولم هغه یوه ډیره ستونزمنه او سخته مسئله ده. په الله قسم چې ډیره سخته مسئله ده او د توبې وړ ده. هغه دا چې تاسو د هغو ګناهونو په اړه توبه کړې چې پخوا مو ترسره کړي دي او وروسته مو پریښي دي. آیا هغه هم توبې ته اړتیا لري که نه لري؟ د بیلګې په توګه کله چې تاسو 14 یا 15 کلن وئ نو ګناه به م کولی، خو کله چې لویان شوئ نو هغه ګناهونه مو پرېښودل، او یا لکه د اوسنۍ زمانې په عبارت هغه د ماشومتوب کارونه مو پرېښودل، خو هغه مو یوازې په دې خاطر پرېښودل چې اوس لویان شوي یاست او هغه کارونه له تاسو سره نه ښایي. نو څرګنده خبره ده چې تاسې ګناوې وکړې خو توبه مو ورباندې ونه کړه.
یعنی توبه د دې لامل نشوه چې تاسو هغه کار پرېږدئ، بلکې ستاسو له شان سره د هغو ګناهونو د نه برابرېدو په وجه هغه تاسو پریښي دي. نو په دې صورت کې بیا هم شیطان له یوې ګناه څخه بلې ته انتقال کړي یاستئ. تاسو هغه کارونه دې لپاره پریښي دي چې موږ لویان شوي یو، هغه اوس موږ سره نه ښایي. نه، داسې پرېږدئ چې په هغو باندې توبه وباسئ، اظهار د پښیمانتیا وکړئ او خپل رب سره تعهد وکړئ چې اوس هم پریښي او د تل لپاره به بیا دا کار نه کوو. یا لکه هغه ځوانان چې په 20 کلنۍ کې له مور او پلار څخه سرغړونه کوله، خو په 30 کلنۍ کې له دغه کار څخه لاس واخیست. نو آیا د دغې کړې او بیا پرېښودل شوې ګناه په اړه باید توبه ویستل شي که نه؟ هغه ګناه به ورته بخښل شوي وي او که نه؟ نه، هیڅکله هم نه. قدرمنو اوریدونکو، زه دا خبره در سره منم چې تاسو به وروسته هغه ګناوې پریښې وي چې په ماشومتوب او یا زلمیتوب کې مو کړي دي، خو پر هغو مو توبه نه ده ایستلې. نو ځکه خو ویلی شو چې ګناوې لا هم نه دي بخښل شوې. دا ډیره مهمه خبره ده چې ښایي ډیر خلک به له خپلو دغسې ګناهونو څخه غافله وي. خلک په دې خبره نه پوهیږي. قدرمنو اوریدونکو، یوازې په پرېښودلو نه بخښل کیږي، یوازې هغه وخت بښنه کیږي چې توبه ورباندې وباسو، پښیماني ورباندې وښیو، له خپل خدای نه یې د هغو ګناهونو په اړه بښنه وغواړو. په دې توګه هغه کسان چې له ناروغیو له ویرې یا نکاح او یا هم په خپل ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر له زنا لاس اخلي، د هغه ګناوې به له توبې پرته وبښل شي؟ نه، له توبې پرته هیڅکله هم نشي بښل کېدلی. فکر وکړئ، ښه زیر شئ، دغسې موارد څومره ډیر او زیات دي چې هغه بښنې او توبې ته اړتیا لري. هغه کس چې په نشهیي توکو عادت وي خو وروسته د هغو په ضررونو باندې پوه شي او د خپل وضعیت او حالت د ښه کېدو په خاطر له نشي لاس واخلي، نو دې ته هیڅکله هم توبه نشو ویلی، ځکه هغه یوازې نشهیي توکي د خپل وضعیت د ښه کېدو په خاطر پریښي دي او په کړې ګناه یې توبه نه ده کړې. که زه وپوښتم چې ولې نشهیي توکي پریښي دي، نو ښایي ډېر خلک ووایي چې ډېر ستر نارینتوب او نرولي یې وکړه او د خپل راتلونکي په اړه یې فکر وکړ. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې نیت به د هغه مخکیني ګناهونه وبښل شي؟ نه، هیڅکله هم نه، ځکه چې هغه له ګناه څخه توبه نه ده کړې، بلکې هغه یې پریښې ده. نه چې ګناه پرېږدې، توبه هم وکړه، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړه او الله ته وجاړه. د خپل زړه درملنه، د خپل زړه ساتنه او د خپل زړه پالنه د خپلو په څو څاڅکو اوښکو سره وکړه چې الله رب العزت درنه راضي شي او الله رب العزت په راتلونکي وختونو کې تا ته د نیکو عملونو توفیق درکړي. تاسو له ځان سره فکر وکړئ، که یو څوک د قیامت په ورځ د الله په وړاندې حاضر شي او د هغو ګناهونو په اړه ورسره حساب پیل شي چې 10 کاله په دنیا کې ترسره کړي خو وروسته یې پریښي وي، الله پاک به څنګه معامله ورسره وکړي؟ ښایي بنده خپل رب ته ووایي ما دغه ګناوې وکړې خو وروسته مې پرېښودې او هیرې مې کړې. نو په یوازې پرېښودلو او هیروه ګناوې بښل شوي وي چې یو چا کړي او بیا ورپسې لیکل شوي وي؟ نه، هغه ګناه وي یوازې هغه وخت بښل شوي وي چې بنده ورباندې توبه وکړي. الله رب العزت د دې په اړه فرمایي احصاه الله ونسوه. دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول عملونه شمیرلي خوندي ساتلي دي. همداراز الله رب العزت فرمایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه، او عملنامه به یې مخې ته کیښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شویو چارو نه ویریدونکي وي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. او عملنامې به یې مخې ته کیښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شویو چارو نه ویریدونکي وي او وایي به چې های زموږ بده بخته، دا څنګه کتاب دی چې زموږ هیڅ وړوکی او غټ حرکت ترې نه دی پاتې شوی، چې په دې کې لیکل شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وي هغه ټول به د خپلو سترګو په وړاندې وویني او ستا رب به پر هیچ چا یو بڅرې ظلم هم ونه کړي. او یا هم دغه لاندینی آیت لکه چې الله فرمایي یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا ویحذرکم الله نفسه.
هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړیو میوه حاضره عمومي، که یې ښه کړي وي او که بد، په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې د هغه او د بدو عملونو ترمنځ ډیره فاصله وای. الله تاسو له خپل ځانه ویروي. نو درنو اوریدونکو، توبه وکړئ. توبه ډیر آسانه کار دی. توبه یوه ډیره ستره خزانه ده. توبه د هغو ګناهونو د بخښنې لپاره چې تاسو مخکې کړي دي او وروسته مو پریښي او بیا مو هیر کړي دي ډیره ساده او آسانه طریقه ده. توبه هغه له منځه وړي. له هغو ګناهونو څخه توبه وکړئ. دا حرامه ده چې د هغو ګناهونو په شتون کې د خپل رب په وړاندې ودرېږئ او په وجه در سره حساب وشي. همدا اوس پاڅېږئ، توبه وکړئ او له تیرو ګناهونو څخه ځان بېغمه کړئ. سفیان ثوري د تابعینو له ډلې څخه یو ستر تابعي د صحابو په لاس روزل شوی او کلک مسلمان وایي یو ورځ له ځان سره کېناستم چې خپلې ګناهې وشمیرم. د سفیان ثوري خبرې به یو ور هم دلته پرېږدو. په تاسو کې داسې څوک شته چې کومه ورځ له خپل ځان سره کېناستلی وي او له ځان سره د خپلو ګناهونو حساب کړی وي؟ په هر صورت سفیان ثوري ځان ته په خطاب کې وایي ای سفیانه، ته به د الله حضور ته ورځې او د یوې ګناه حساب به در سره کیږي. ته به د خپل رب په وړاندې درېږې او د یوې ګناه ځواب به وایي. درنو اوریدونکو، د سفیان ثوري غوندې یو لوی انسان او مخکښ تابعي چې له ځان سره کینی او له ځان سره خپلې ګناه وشمیري، نو که پر ځای ته خپلې ګناهې وشمیرې نو څومره به شي؟ سفیان ثوري تر حساب وروسته له ځان سره وویل ای سفیانه، دا یوازې هغه ګناوې دي چې درته په یاد دي. هغه چې الله درپسې لیکلي او تا هیرې کړي دي هغه به څومره وي؟ سفیان ثوري بیا ځان ته په خطاب کې وویل توبه وکړه. مخکې له دې چې د الله حضور ته ورشي نو توبه وکړه. هغه وایي له ځان سره کېناستم او د خپل ژوند ټول کلونه مې یو یو په یاد راوست چې سفیان ثوري په هغې تقوا او پرهیزګاري کې له ځان سره حساب کوه او په اړه یې توبه غوښته. نو موږ خو باید توبه وکړو او په ډیرو مواردو کې توبه وکړو، خو دغسې عمري توبه څنګه باید وکړو؟ اسانه خبره ده. لومړی د بلوغ لومړني کلونه در یاد کړئ او د هغو کلونو په اړه توبه وکړئ چې تاسو لا کوچنیان وئ. ورپسې له بلوغ نه وروسته کلونه په ترتیب سره در یاد کړئ او په هغو کې رامنځته شوې پیښې در یادې کړئ او بیا په دې اړه فکر وکړئ چې په دغو کلونو کې په کړو ګناهونو مو توبه کړې او که نه؟ آیا په هغو ګناهونو چې هیر کړې مې دي توبه مو ورباندې کړې او که نه؟ آیا پر فلاني ګناه مو توبه ایستې او که نه؟ سفیان ثوري وایي له ځان سره مې همدغه شان محاسبه وکړه، خو کله چې له محاسبې نه راخلاص شوم آرام او هوسا شوم. الله رب العزت دې موږ ته هم د توبې کولو توفیق راکړي څو خپل رب ته رجوع وکړو. نو درنو ورونو، ښایي اوس به درته څرګنده شوي وي چې په کومو شیانو باید توبه وکړو. آیا تاسو د خپلو وجودونو دننه د توبې اړتیا حس کړه او که نه؟ د خپلو ګناهونو په لویوالي پوه شوئ او که نه؟ آیا په خپلو لویو ګناهونو، کوچنیو ګناهونو، غفلتونو، د نعمتونو په ناشکري کړیو او هیر کړو ګناهونو او ګڼو نورو ګناهونو باندې پوه شوئ او که نه؟ دا مسئله ډیره مهمه او د پام وړ ده چې باید ورباندې ځانونه وپوهوو او رب ته د تضرع او عاجزي لاسونه لپه کړو تر څو چې الله رب العزت موږ ته بښنه وکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوس. I'm still